بسم الله الرحمن الرحیم. د غوریانو په تاریخ کې موږ نن غزنویان څیړو. غزنی او غور دا دواړه د افغانستان سیمې دي. په یو زمانه کې په غور کې هم باچان کښېنستل، په غزني کې هم کښېنستل. د غور په اړه خو موږ وغږېدو چې کومه ایریا ده او څنګه نومان یې راغلي دي په تاریخ کې او کم باچان یې تیر سوي دي. د غور په سیمه کې د پښتنو تعلق دی، د پښتنو درباري شاعران سته، د پښتو ادب سته. نو زموږ ډېر ښه پوخ تاریخ ورسره تړلی دی. اوس نو بیا راوړو د غور سره جنګېدونکي خلک غزنویان، د غزني خلک. غزنی هغه زمانه کې پایتخت دی. اوس د دغه غزني سیمه چې ده یو زمانه کې د سامانیانو یعنی د ایرانیانو په لاس کې ده. دا داسې دور دی چې له ننه څخه زر کاله مخکې خبرې دي. دا چې کله د محمود غزنوي یعنی غزنوي ګسه د په نامه کې پروت دی، د ده پلار امیر سبکتګین یې ورته ویلي، یا سبکتګین وایي امیر یې باچا ته ویل. نو دغه سبکتګین چې باچا سي دا د سامانیانو باچي د ځان کې، دا سیمه د ځان کې. نو کله چې دغه د ایران تسلط د سبکتګین په لاس باندې ختم سي، بس نو داسې معلومیږي چې دا سړی لږ زورور و، یا په هغه زمانه کې پالیسي میکر و. غزنی یې نیولی دی. د سفاریانو او د سامانیانو له لاسه باچي ووځي، ایران د دې سیمې هولډ ختم سي. دلته سنګلوري ما و تاسو ته هر کله ویلي جنګونه د کومو ریاستونو ډېر سره راځي چې څنګ په څنګ که څه دا زموږ پښې در واخلئ زی او خیلۍ چې کومې دوې زی خیلۍ څنګ په څنګ پرتې وي په مځکه مار کله د هغو دوو جنګ. دا د دنیا دستور دی، کله ته را مخته سوی کله زه در مخته سوی، بس پر دغه جنګونه کېږي. دلته د دې سیمې دا باچي دا تر کندهاره پورې یوه جغرافیه لري، هلته غزنی بله جغرافیه لري، غور بله جغرافیه لري. دا په هغه زمانه کې دا باچیان سره ډېر دي، ما در ټول ریاستونه کوچني دي. دا اوس چې کوم کنسپټ دی د ریاست دا رنګه نه دی. نو د امیر سبکتګین لخوا د کله کله تاریخ داسې وایي چې د غوریانو او غزنویانو تعلقات ډېر ښه ول، یعنې له یو بله سره یې ښه تعلقات. کله کله بیا تاریخ وایي چې ډېر جنګونه سره کړي دي، خصوصا محمود غزنوي پلار محمود غزنوي او د ده زوی مسعود دا باقاعده راغلي دي، پر غور باندې بریدونه کړي دي او دا خلک یې وهلي دي. لا یې خوا هم ښه کلک رد عمل ته مخامخ سوي. داسې هم سوي دي چې د غور باچهان مخته وروتلي دي، تحفې یې وروړي دي، هغه د جنګ په نیت راغلي. هی د جنګ په نیت ګسه وروځي نه چې موږ جنګ نه کوو، روغه جوړه سره کوو چې ته څه وایې هغه ټیک. نو د دواړو خوا څخه ښه تعلقات هم جوړ سوي. دا تر ډېره پورې دا کیسه روانه وي. کله چې موږ د دغه سیمې د تاریخ ته وګورو، هغه زموږ یو لیکوال دی د هلته د غوریانو په دربار کې، زه هر وخت در سره شریکوم، منهاج السراج یا منهاج سراج جوزجاني. دا کمال کوي، دا زمانه کې کتاب لیکلی دی، دا شان یې ګرد یاد کړي دي. او ډېرو جنګونو ته په دا زمانه کې د خلکو پام نه دی راغلی. هغه وجه څه ده؟ ځینې جنګونه داسې دي چې وروسته څېړونکو راپورته کړي دي، د دربار شاعر نه دي څېړني. ځینې بیا داسې دي چې د دربار د شاعر تر کتاب هم وروسته جنګونه پیښ سوي، کتاب له مخه لیکل سوی دی، خبر له مخه سوی ده، بیا جنګ وروسته سوی. نو موږ د غزني له مهمو ګاونډیانو څخه څنګلوري چې موږ ورته وایو، همسایګان واورئ، بست، زمینداور، کسدار، بامیان، تخارستان او غور. دا سیمې په یاد لراستئ، دا د غزني شاوخوا پرتې دي. نو د غزني باچیانو پر دا باندې هر کله برید کړی دی، د غزني باچیان هر کله پر دا خوا غځېدلي دي. نو غور په خپله کلک ځای هم وي او کلا یې ډېرې ښایسته وې. نو غزنویانو غوښتل چې پر دا سیمه باندې باچۍ وکړي. اوس نو د افغانستان په تاریخ کې چې تاسو دا شان وڅېړئ، له دغو سره د پښتنو ډېر تعلق پیدا کېږي، له دغو سره د پښتنو ډېر تاریخ تړلی دی. وجه چې جغرافیه نن په پښتنو کې ده، نن پښتانه دي دالته، او دلته چې هر څوک پاته سوی دی بیا د پښتنو پر سیمه داسې راخور سوی دی. نو جنګونه له پښتنو سره راغلي دي، کې باچیان پښتانه نه دي. نو ډېر ځایونه پښتنو بغاوت کړی دي، منلي نه دي، د ځان کړي نه دي، او ډېر ځایونه بیا داسې ورسره کړي دي چې هغه مفاهمت چې ورته وایي، یعنی ځانم په در خواروم چې جنګ در سره کوم، تا هم خواروم، وطن او سیمه هم خواروم،
نو تر دغه دا ښه دی چې یو لار سره وباسو. یوه مطالبه مته ومنه یوه به زه ومنم، یوه خبره ته واخه یوه به زه واخه. دا پالیسي هم ډېرو خلکو د ځان کړې ده. ډاکټر ناظم یو لیکوال دی، د سلطان محمود غزنوي د ژوند او واقعاتو په اړه یو کتاب لیکلی دی. هغه وایي چې سبکتګین د دې سیمې یعنی غور د ترلاسه کولو دپاره هر وخت هڅې کولې چې وایي کې دا سیمه ونیسي، د غورستان ختیځې برخې لاندې کې څلې کولې، ګټه یې ورسره لیدله، څلې کولې، ورنږدې وو، څلې دا کوشش کوئ چې زما څنګلوری زما له لاسه په تکلیف نسی، یا د ده له لاسه زه په تکلیف نسم، ګسه زما تر لاس لاندې وي. ښه دی. دا دلته عام پالیسي د نن سبا تاسو به لیدلي ډېر خلک د کور له څنګه هغه مکان دستي زر اخلي چې خرڅېږي چې یا ما ته تاوان نه راورسېږي، د څنګلوري اړخ د ځان کوي پالیسي خو سر خلاصېږي. تر امیر سبکتګین وروسته چې واک د هغه زوی محمود ته ورسېدی، د هغه د پلار د چارو په تعقیب کې په آرام کښېنستی. د غور د ترلاسه کولو دپاره دا سړی وایي د څو ځله بریدونه وکړل، او چې دغه بریدونو په اړه ښه تفصیلي معلومات نشته په کتابونو کې، نو خال نقشې له کتابونو راغلو، تفصیلي معلومات نشته. یو ځایم وجه څه ده چې ځینې بریدونه ډېر مخکې دي، ځینې ډېر تر لیکوالانو وروسته دي. نو لومړی برید هغه دی چې سلطان محمود کړی دی، د هغې یادونه چې ده د محمد سوري په ژوندلیک کې سړی کولی شي چې کله محمد سوري وژغوو یا پر هغه باندې وژغېږو، نو دا برید د مورخینو تر مابین مشهوره دی. دویم برید چې دی په 400 هجري کې بیا محمود غزنوي کړی دی. ځینې خلکو دغه راوړی دی، ځینې خلکو دغه راوړی دی. اوس 1445 روان زر کاله له مخه څوک یا نو دا د محمود غزنوي له خوا څخه کیږي. دا ډیر مورخین بیا دا خبره کوي چې دلته هم دی راغلی و امیر محمود 2-3 ځله د زمینداور له لارې د غور شاوخوا سیمو ته ورغی، خو د هغې سیمو د تنګو او ایثارو ځایونو ته وړاندې نسو. خو دا یې ونه ویل چې زه پاته راغلی یم. د غور لارې دونې تنګې دي چې دا سړی باچا د لشکر په شکل کې نشي په ننوتی، که په ننوځي نو لشکر په هغه رنګه زور نشي په ننوتی، یوه لیکه به د مخالف لخوا ول کېدی شي چې بیا راشي، لیکن نارې دا وایي مات سوی نه یم. دا هم وایي چې ما شکست نه دی خوړلی، زه ماته نه منم. نو امیر محمود په 415 هجري کال یعنې له د لیکل سوي کاله 4 کاله پس د خوابین خواته چې له غور سره پل په پله پروت دی، د زمینداور ولور ته چې هلته ډېر پیاوړي او پلید کافران اوسېږي. ما تاسو ته ویلي چې په غور کې مورخینو لیکلي چې دلته کافران ډېر کلک کافران اوسېږي، نو ځان چې مسلمانان ویل دي پر دغو بریدونه کوي. هغوی ډېر تنګ ترش ځایونه او کلکې کلاګانې لري. امیر مسعود چې له پلار سره ملګری او دغه په وړاندې ستر کارونه ترسره کړي ول، یو ځل بیا د جنگ میدان ته جنګیالی د ځان ملګري کړل او د هغه شمېر کلاګانو ته یې پناه وروړه. له کلا څخه یو تن جنگ پیلونکی بربرجي مسلمانانو ته ډېر بد وویل، دا سړی دی. یو تن په خوله کې په غشي وویستی او له برجه څخه یې کښته راتس کړي او مړ سو. ملګرو یې زړه بایلودی، ماته یې وخوړه او کلا یې امیر مسعود ته وسپارله. څوک وی؟ د محمود غزنوي زوی. ګورئ دا ونیول سو یو سړی، دوی چیش لیکلي دي کافر. په دا زمانه کې ګوره دوی کافرانو په دا غور کې اوسېدل، ای روان خلکو ځان ته مسلمانان ویل، پر دوی باندې برید کاوی. حالانکې د مسلمانۍ او د کافرۍ جنګ نه دی روان. که سړی ورته وګوري په تاریخ کې به دا شیان ډېر په مخه درځي. یوه خبره زار وخت کوم چې ایرانیانو په تاریخ کې دا لاس والی دي چې د دنیا هر سړی خپل ښار ته رسولی، یا دې نه راست د دنیا هر کار یې له خپله ځان سره وار تړلی. دا وجه څه ده؟ دا ژوندي خلک دي. پخواني باچانو بیا دا طریقه وله تر اسلام وروسته چې بیا څنګلوری وهئ نو بیا د مسلمانۍ دعوه په خپله وکړه، بل ته بیا د کفر لیبل ور ولګاوئ، بس بسم الله بیا کړه. دا د اورنګزیب عالمګیر تر وخته پورې دا کار روان. اورنګزیب ویل چې زه ډېر لوی مسلمان یم، دا نور شاوخوا خلک دي دا نیم سم مسلمانان دي، زه یې سم ټکوم. دغه کارونه د دربار خلکو ډېر کړي دي. سلطان محمد تغلق باچي وګوراستی، هغه هم دا خبرې ډېرې کړي دي. هغه د ابن بطوطه سره چیف جسټس جوړ کړی، اوس له ما سره کښېنه دا فیصلې کوه.
نو تر محمود څو کاله وروسته شهزاده مسعود چې د هغه مهال هرات والی و، هرات د افغانستان بل ښار دی، په غور کې د برید دپاره واستاوی. دا بیهقي چې لیکوال دی دا وایي د مسعود د دې یرغل په اړه 411 هجري کال دی. امیر مسعود د غور د ترلاسه کولو دپاره هرات ته ولاړی. له دغه کال څخه د جمادی الاول پر 10 تاریخ ورځ باندې د 3000 سورو او پیادګانو پیلانو په دغه باندې د غور په لور روان سوی. او لومړی باشان دوه درې نومان داسې راغلي دي لکه زموږ د بوري دغه سیبت غر نه دی، داسې غرونه دي. ما ته دا ډېر خوند راکوي چې زموږ د غره نوم هم له هغو سره تړلی دي. هلته بیا خیسار له هغه ځای څخه بوزیان ته ولاړی. خیسار اوس خیسار غر چې دی په ژوب کې شته که نسته؟ خو دا خیسور چې موږ ورته وایي سم خیسور دی، سم یو سور دی، پر کوم ځای د جړو کور دی. نو متل دی موږ به هم له خیساره کې دارنګه خدای خو نه دی ګلبارو پر موږ به هم وسه راوکي. دارنګه مطلب د خیسور په اړه زموږ متلونه هم شته. دا یو یاد لرئ اوس د دغه غره سلسله هلته غور ته خو نه ده رسېدلې، دا شننه غواړي او که نه ده رسېدلې نو دا زموږ د غره نوم څه خیسور دی. دلته څونې تاریخي غر دی، دا شننه غواړي دا تاریخ راپورته کوي. یاد یې لراستئ دغه رنګه بیا د دوی جنګونه کیږي. دا په دغه مابین کې چې کله غوریان د دوی په راتګ خبریږي وایوري له خپلو لوړو کلاګانو څخه د جنګ تیاری نیسي. امیر له د مخه د هغوی د مشر ابوالحسن خلف په هغه زمانه کې ناست دی. ډېر مشرانو سره پټې اړیکې نیولې وې، د ځان پلویان یې راضي کړي وو. امیر ټاکلي ځای ته ورغی له خپل ګڼ شمېر لښکر سره مخې ته، او ویل کېږي چې ابوالحسن سره له 3000 سورو او پیاده کسانو ورغی. امیر ته درنښت وروسته یې سوغاتونه او ګڼ پیداوار ورمخته کړل. ما په سر کې درته وویل دا خبره راله که نه راله، یعنې بس دا درواخه موږ جنګ نه کوو. زما په نظر دا تر ټولو ښه کار دی. ریاستونه باچیان چې جنګونه نه کوي ښه کار، خلک به خوندي وي. چې امیر هم د ډېر درناوی وکړي او د ده وروسته چې یو بل سرلښکر شیروان هغه د غور د ګوزګان پولو ته سرمه اوسېدی د امیر په وړاندې درنښت ته حاضر سو او خپل سوغاتونه یې هغه ته وړاندې کړو. بل هم ورغلی. اوس نو یو څو کیسې واورئ، څو نومان واورئ. لس پرلنګه یو ځای یو لاره ده د هلته وایي له دې ځایه څخه امیر له رزان پر لور روان سوی. دلته خلک چې وو له دا پیښې څخه خبر سول. دا کوم شي چې زما ډېر چورت کې بند دی امیر معاف کړل. دا خلک یې نیولي وو. له دې ځایه څخه د جروس پر خوا نږدې 10 فرسنګه ولاړی. هېڅ چا ته یې څه نه وویل، معافي یې وکړه دغه امیر. له دې ځایه مخکې د ورمیش بت سیمه وه. ورمیش بت اوس ګورئ په کتابو کې ورمیش بت سیمه راغلې ده د غور په خوا کې. دا ته ریس پت هم ویلی دی، ورمیش پت هم ویلی دی، رمیش بت هم ویلی دی، درمیش بت هم ویلی دی. ګورئ له غرو سره د بت تورۍ په تاریخ کې په زاړه کتابو کې شته. دلته زموږ په بوري کې هم غر شته، سیبت ورته وایي. نو سی خو درې ته وایي سیبت غر. زما او ستا له میانه دی نری سیبت به مو ډالۍ. غاړه ده که نه ده؟ زما او ستا په مابین کې دا سیبت غر دی، دا به مو ډلکاوي، دا به مو هواراوي. نو دا زموږ غاړه شننه غواړي، دا تاریخ شننه غواړي. او په دې کې زما ډېر چورت بند دی. راورټي د دې په نامه لیکلي دي. د راورټي حواله واورئ چې د بت یا تب د کلمې د رښتینې په معنا په اړه غوڅه پرېکړه نسو کولی. راورټي هغه انګریز کېدای شي دغه کلمه د بت پرست د ترکیب یوه برخه وي. کېدای شي دلته د بت والا اوسېدلي د بتانو عبادت کوي، ځکه وایي دا راغلي وي. او دا هم کېدای شي چې د بیهقي هغه نسخې چې زموږ په واک کې دي د دې نوم یوه بله برخه له لیکنې څخه پاته سوې وي. دا پښتو کلمه نه ده. د افغان هیڅ یو قوم او طایفه په دې نامه نه ده لیدل سوې. راورټي بلیا دی، انګریز دی، د پښتو د پښتنو د سیمې ډېر کار کړی دی. غرض مه څه دی چې دا سیمې یو واره غزنویانو ته په لاس ورځي. غزنویان هغه خلک ول چې پر غزني باندې باچیان ول، او دا باچیان له ایران څخه له سامانیانو له سفاریانو څخه رااړی. د امیر محمود غزنوي پلار امیر سبکتګین چې ورته ویل کېږي. که ستاسو یاد وي پخوا موږ په کوچنیوالي سبق هم ویلي چې امیر سبکتګین دا رنګه په ښکار وتلی و.
بیا د اوسۍ بچی نیولی و، بیا اوسۍ په پسې و بیا چې ده ورته کتلي و چې اوسۍ زاړي نو درېدلی و. دا تصویر یې هم و، په لاس باندې تصویر په کتاب جوړ. دا سبق موږ ویلی و، زما دا هیر دی دا په 2م جماعت کې خو دا سبق وای دا سړی بیا دا اوسۍ په لاس ورکړي، اوسۍ ته وګوري اوښکې پر زوی نو بچی یې ځینې اخیستی دي، بس دی آس ودرېد بېرته دا بچی ورېله کړي. ماښام یې بیا خوب لیدلی ستا ډېر غټ کار کړی دی، تا به باچا کړمه، باچایي به په انعام کې درکړم، بیا دا د غزنوي باچا سي. دا کیسه موږ داسې په سبق کې ویله. غرض دا چې غزنویان هغه خلک چې د محمود غزنوي پلار، د محمود غزنوي خپل حیثیت، د هغه زوی مسعود دا باچا هم پاته سوي دي او غزنویان و دغه خلک بیا د غوریانو په سیمه باندې بریدونه کوي، د غوریانو سیمې نیسي. دا هم له پښتنو سره تړلي تاریخونه لري. بیا د پښتنو لخوا ویل کېږي، د غور لخوا ویل کېږي د غزنوي ګډ سلطنت له میانه ځي. دا هم یاد نه راست، دا هم د غوریانو تر بادشاهي لاندې کېږي، د دوی په لاس ورځي. نو زموږ په تاریخ کې دا یو اهم حیثیت لري، په دې کې تاریخي ځایونه سته. نن هم د دوی توري لغتونه نه دي شنل سوي. دغه دا ورمش بت یا رمیش بت دا څوک وایي، څله نه دی شنل سوی، دا څېړنه غواړي. دا له پښتنو سره تعلق لري نه لري. هغه زمانه کې دلته کم خلک پراته دي چې د بت عبادت کوي. په بامیانو کې د افغانستان څونه لوی لوی بتان ولاړ دي، غرونه یې تراشلي دي، غر دی، د غره قدر بت دی. تاسو بل دې اوس یې سرچ کاس وایي ګورئ. نو دا د بتانو هغه زمانه کې جوړېده، دا داسې عام کار نه دی. دا نړول هم دونې ګران دي. غر دی، نو غر ته څنګه نړی؟ په چی شي؟ په ګولۍ نه ویستل کېږي، په توپ نه الوزي. دا رنګه بتان یې جوړ کړي. هغه غر دی بس لږ یې تراشلی دی، هلته یې بت کې جوړ کړی، لکه دلته چې په سوات کې جوړ دي. نو دا هم تاریخ دی. د غوریانو د غزنویانو تعلقات کله ښه پاته سوي دي، دا هم تاریخ دی. کله جنګونو ته اړ سوي دي، دا هم تاریخ دی. د غزنویانو لخوا پر دوی بریدونه اول سوي دي، د غوریانو لخوا نه دي سوي، دا هم تاریخ دی. او بیا دا خلک ویل سوي دي غزنویان ټول، دا هم تاریخ دی. خو زموږ په ادب کې، زموږ په شاعري کې دا دواړه سیمې ژوندۍ دي. موږ یې وایو، له موږ سره تعلق لري، شننه غواړي. ځینې څېړونکي باید و دې ته پام راواړي چې د پښتنو د جغرافیې شان ګرد وڅېړي. یو علامه رشاد صاحب یو داسې یوازنی سړی دی چې یو کتاب یې لیکلی دی، جغرافیایي یاداشتونه. په دا کې 1000 دي، 2000 ځایونه دي، د هغو نومان، کتابونه، حوالې جوړ کړي دي. موږ جغرافیایي یاداشتو په نامه ډېر کتابونه نه لرو، صرف په بوري کې څونې ځایونه دي. یعنی دا یو دغه غر چې دی، دا ځینې کاکړان یې سیازګه غر بولي، دا نوی نسل یې کارکولی غر بولي، ځینې ټایټینیک غر بولي. خو لیدلی مو دی څونې تاریخي ځای دی. دا سیازګه څه ته وایي؟ دا شننه غواړي. او تبکسر غر هم خلکو لیکلی دی په پخواني کتابو کې. سرخن او تبک دی جګ ولاړ دی. نو کوم خلکو چې دلته نور خلک تیریږي، نو دا راشکوله دغه دوکۍ څخه خپل پلار ته خط لږلی دی، شاهجان ته، دا غر کې ذکر کړی. نو د دې مقصد څه دی؟ شننه پوره نه ده سوې. جغرافیایي یاداشتونه بیا سره سمیده غواړي. بیا ډېر شیان پاته دي. بوری څه له بوری دی، ژوب څه له ژوب دی. او زموږ په سیمه کې دا رنګه دونې نومان دي. سړی وشني، دا له تاریخ سره ډېر کار لري او له زړې زمانې سره ډېر کار لري. باید چې راپورته کړو. که چیرې د غوریانو یا غزنویانو په اړه یې پوښتنه لرئ وایه کاست. نسته؟ یوه پوښتنه نسته؟ معصومه ته وایه څه ده اوس؟ هو جنګونه خود سوي، هو جنګونه سوي دي. خدای کلک جنګونه نه دي سوي چې ما در ټول تاریخ پټه خوله پاته دی. پټه خوله په دا پاته چې کلک جنګ سوی نه دی. زه تاسو ته هر کله وایم جنګ په تاریخ کې کم یو ذکر کېږي. اوس به م سر په خلاص چې ډېر مړي وسي، ډېر کلک جنګ وسي، دا تاریخ لیکي. دا کشنې کشنې جنګونه خلک نه یادوي. نو شاید غټ جنګ نه وي سوی، ځکه په تاریخ کې دونې سرکونه نسته. کشنې کشنې جنګونه چې دا ما اوس نش در سره شریک کړل، ځای په ځای جنګ سوی دی، ځای په ځای نښته سوې ده، ځای په ځای روغ او د سوغاتونو معامله راغلې ده، تحفې راغلي د بچیانو لخوا یو بل ته تحفې ورکول سوي. نو تحفې ورکړې بیا خو جنګ نه کېږي. بس دغه تاریخ دی. بله پوښتنه؟ یا پښتانه نه وو. غزنویانو امیر سبکتګین پښتون نه دی، دا یاد لره، دا به یاد لرې. د غوریانو کې ډېر بچیان پښتانه پاته سوي دي. ځینې اوس هم شننه غواړي چې څوک دي. په غزنویانو کې دا 3 کسان موږ وژغېدو، دا پښتانه دي. یا بله پوښتنه؟ خو د امیر محمود غزنوي دربار څه دی؟ د
دا زمانه چې دی باچا دی په دا زمانه کې فردوسي یو سړی دی دا یاد لرئ د فردوسي زمانه ده فردوسي شاهنامه نومي کتاب ورته وړاندې کوي د فارسیبانانو نظریه دا وه چې محمود غزنوي په ولیکئ ایسته ولاړ څه تاریخ ولیکئ راوړه بیا یې په سرو زرو درتلم دی ولاړی 25 کاله ګرځېدی کتاب یې ولیکئ بیا یې وراړئ بیا یې په سپینو زرو ورتالی دوکه یې ورکه دا د دوی نظریه ده موږ چې کله د غوث خبري صاحب له لارې څېړنه د هغه وایي چې د ایرانیانو دا نظریه ګرده دروغ ده نه محمود غزنوي فردوسي راغوښتی دی نه په د کتاب لیکلی دی بلکې فردوسي خوارکی په خپله وایي چې ما کتاب لیکلی دی دوی سړی نسته چې ښکاره یې کړم او چې محمود غزنوي باچا سو اوس بې ورړم 20 کاله یې وایي کېږي چې ما لیکلی دی سخن را نگاه داشتم سال 20 20 کاله یې کېږي چې خالي له خلکو ګورم لیکلی مو دی اوس ما یو سړی پیدا کړ ښکاره بې کړم نو په دا شاهنامه کې ځینې هجو راغلی ده بدې خبرې راغلي دي د محمود غزنوي دپاره نو زموږ ډېر لیکوالان وایي چې دا اوریجنل نه دي زموږ غوث صاحب ګسه راایستلي دي ډېره زړه شاهنامه یې ورسره کتلې ده چې د فردوسي په لاس محمود غزنوي ته یوه شکنځا نه ده سوې دا وروسته بل چا د فردوسي په نامه محمود غزنوي ته کړي دي دا د دوی لاس وهنه ده نو دا فردوسي چې دی دا د 15,000 کاله تاریخ دا وه چې موږ لرو دا په دغه کتاب کې دي دا یاد له راسته دغه سړي 1000 کاله مخکې د 15,000 کاله زړې کیسې نظم کړي دي اورېدلي دي لکه زموږ نکلونه لکه طالب جان او ګلبشره نکل څه وخت تېر سوی دی نوري صاحب راولاړ سو کتاب ته یې واړولی نو د نوري صاحب کمال دی که نه دی اوس نوري صاحب چې په کم کال اړولی دي دا نکل د سوینې زمانې دی دا نه معلومیږي فردوسي هم دا کار کړی په دې کې زموږ پښتنو سیمه پاچاهان راغلي دي بیا ایرانیانو په دې کې هم لاس وهلی نو دا شان یاد لرئ چې د دغه سړي د دربار د محمود غزني د دربار سړی نصیر الدین فردوسي زما په خیال په فارسي ادب کې به بیا دا رنګ غټ شاعر نشي پیدا هغه وجه دا ده چې زما یو دوست دی د فارسي هغه یو وخت ما ته ویلی په ایران ښار کې تهران نومېږي وایي په دې کې یو زړی اداره د 200 څخه زیات شاعران پکې پټ دي واوراست صرف شاعران او دا ټول شاعران یعنی ما ودی چې کله خبره کو وای دا تر نن 100 کاله مخکې مړه شاعران یعنی دې خواته نشته دې ها خواته بیا یعنی دا 200-300 قبر هر سوچ وای دا ټول شاعرانو پر سر کتبان نوم لري هر یو کتاب سته دیوان سته وای 100 سره د فردوسي نه دی برابر فردوسي جلا سړی دی په دې کې شک نشته که دا 100 شاعران مو وای فردوسي چا څه کوي کلاس کې سټوډنټ ډېر وي بیا یو فرسټ معنا لري که یو هلک وي نو چې فرسټ هغه به یې فرسټ نه سټوډنټ چې ډېر وي فرسټ معنا لري نو ما ورته ویل چې شاعران ډېر څه فردوسي معنا پکې لري ځکه چې فردوسي ډېر لوی سړی دی او نور چې بیا شاعران نه وای فردوسي به نو یې کړو بیا به هر سړي ستایلی بیا څه معنا لري نه دا 100 قبر چې تا ولیدل دا یو د ده برابر نه دی دا د ده کریډټ دی غرض مه دا دی چې فردوسي ډېر لوی سړی دی او د پښتنو د تاریخ ډېر څرکونه یې رابرسېره کړي دي وروسته خلکو لاس پکې وهلی دي خو ودې ته زموږ لوی لیکوال حافظ محمود شیراني غوندې سړی د لاهور د اختر شیراني پلار څنګه سړی دی چې هغه له نن 100 کاله مخکې ویلي وو چې شاهنامه ما ته اوریجنل نه معلومیږي په دې کې لاس ول سوی هغه دونې عالم دی چې پر شاهنامه باندې ایرانیانو د ده سریزه چاپ کړې نو دا پښتون سړی دی هغه زمانه کې کتلی دي دا هغه سړی دی چې پنجاب په اردو نظریه باندې دی چې اردو له پنجابي جوړه سوې ده پښتون دی شیرانی دی حافظ محمود وایي اردو له پنجابي جوړه سوې ده څوک یې دا نظریه نشي رد کولی نو دا دونې عالم سړی و چې ډېر بلا و لیکن شاهنامه ته 100 کاله مخکې لیکلي دي پوره دونې غټ د مقالاتو یو جلد دی 5م جلد مقالات حافظ محمود شیرانی 5م جلد وګورئ هغه صفا لیکلي دي چې په دې کې دا شکنځه دا غلطې خبرې دا ماته د فردوسي نه معلومیږي فردوسي دونې عالم سړی او دلته دونې کښته خبر دا د یوه سړي مزاج نسي کېدی بله پوښتنه نسته